اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. یاجوج ماجوج اخر سوق دی یا سدی آیا داس زناور دی او یا داس مخلوق دی چې چا نه لیدل یا یې نه پیژني او یا زموږ په شان انسانان دي اخر دا کم مخلوق دی او دا چرته دی. دا یو ډیره غټه موضوع ده خو موږ به دا ارسه په یو وړه ویډیو کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ګورو. ملګرو د ویډیو شروع کول نه مخکې که تاسو زموږ چینل معلومات ټي وي نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. په اسلام کې د یاجوج ماجوج ذکر په قرآن او په حدیث دواړو کې موجود دی او دا د قیامت په 10 غټې نشانیانو کې یو غټه نشانی ده چې په کومه کې د دجال او د حضرت عیسی علیه السلام ذکر هم دی. د دې واقعي ذکر تورات کې هم موجود دی. ملګرو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې خلک د يهودي عالم خواله لاړ او د دوی نه تاسو کو چې اخر مونږ کم داسې سوال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وکړو چې د دوی نبوت واضح شي چې او دا نبی دی. دی يهودي عالم عربیانو ته ویل چې تاسو ته دا درې تاسو وکړئ. هغه کم انسان دی چې د دنیا درې ګوټونو پورې تللی دی. اصحاب کهف څوک دي؟ روح څه ته وایي؟ په دې درې وړاندې سوالونو کې زموږ د ویډیو مرکز به سوال نمبر 1 وي چې هغه کوم انسان دی چې د دنیا درې ګوټونو پورې تللی و. په قرآن شریف کې الله تعالی د دې سوال جواب خپل محبوب ته داسې وویلو چې دوی به تاسو نه تپوس کوي حضرت ذوالقرنین علیه السلام باره کې. تاسو به ورته داسې ووایئ زه تاسو ته د دوی په باره کې خبر درکوم. په دې آیات کې حضرت ذوالقرنین علیه السلام ذکر شوی دی او دا هم هغه شخصیت دی د کم تپوس چې يهودي عالم کړی و. قصه خو ډېره اوږده ده. اوس به موږ راشو د یاجوج ماجوج قصې ته. د حضرت ذوالقرنین علیه السلام په زمانه کې یاجوج ماجوج حملې ډېرې زیاتې شوې وې. دا حملې ودرولو له حضرت ذوالقرنین علیه السلام د غرونو په منځ کې یو مضبوط دیوال جوړ کو. د حضرت ذوالقرنین ذکر په قرآن کې په سوره الکهف کې موجود دی. د کم ذوالقرنین چې په قرآن شریف کې ذکر دی دا څوک دی؟ د دې په باره کې د تاریخي مفسرینو هم اختلاف دی. د تاریخ مطالعه کولو نه پس خلکو د حضرت ذوالقرنین او د هغې د جوړ شوي دیوال په باره کې ډېرې اندازې لګولې دي. نمبر 1 ډېر تاریخدانان او علما سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین ګڼي خو ځینې د دې انکار کوي او دا دلیل پیش کوي چې ذوالقرنین اصل کې د سلیمان علیه السلام خطاب و ځکه سکندر اعظم ذوالقرنین نشي کېدی. د نننۍ زمانې ځینې تاریخدانان ذوالقرنین د زوړ ایرانی بادشاه سایرس دی ګریټ یا سایرس اعظم دویم نوم ګڼي خو اوسه پورې د دې په باره کې 100% یقین کول والا معلومات نشته. حضرت ذوالقرنین په باره کې قرآن کې راځي چې هغوی داسې حکمران و چې الله ورله اسباب او وسایل ورکړي. هغوی مشرقي او مغربي ملکونه فتح کړه او د غرونو یو داسې درې ته ورسېده د کم شاته چې یاجوج ماجوج اوسېده. قرآن شریف کې به حواله یاجوج ماجوج د حضرت ذوالقرنین د حالاتو باره کې ویلې شوي دي چې کله دوی په شمالي مهم کې د غرونو منځ ته راورسېده دلته ورته داسې قوم میلاو شو چې په ژبه یې حضرت ذوالقرنین علیه السلام نه پوهېدو خو چې د ترجمان په ذریعه ورسره خبرې وشوې نو دې قوم ورته وویله چې یاجوج ماجوج په دې ځمکه فساد خوروي نو لهذا تاسو زموږ او د یاجوج ماجوج په منځ کې یو مضبوط دیوال جوړ کړئ. نو داسې حضرت ذوالقرنین هغه قوم د یاجوج ماجوج د حملو نه د بچ کولو دپاره یو دیوال جوړ کو او چې کم دیوال جوړ کړی شو هغه خیالي نه بلکې یقیني دی کم چې د وسپنې او تانبې نه جوړ شوی. د کم نه چې وقتی طور باندې د یاجوج ماجوج فتنه ختمه شوه چې کله دا دیوال جوړ شو نو حضرت ذوالقرنین علیه السلام د الله تعالی شکر ادا کو کم چې د دې دیوال جوړولو کې او یاجوج ماجوج د حملو نه خلک محفوظولو کې مدد ورکو او خلکو ته دا هم ویل چې دا دیوال مضبوط خو دی خو عمري نه دی او کم سیس چې هم جوړیږي هغه فنا کیږي. کله زما د رب د قول وخت رانږدې شي نو هغه به دا دیوال راغوزاري او زما د رب قول برحق دی. ملګرو یاجوج ماجوج باره کې یو سوال ډیر زیات چې دا د کم نبی اولاد دی. نو یاد ساتئ چې یاجوج ماجوج د حضرت نوح علیه السلام د دریم زوی یافس په اولاد کې دی او دام ویل کېږي چې یاجوج او ماجوج د انساني تاریخ ډیر زیات وحشي قبیلې وي چا چې بخپل ارد ګرد اوسېدو والا باندې ډیر ظلم او زیاتې کولو. د قرآن شریف د آیاتو او تورات مطابق دا معلومیږي چې دوی به شمال مشرقي ایشیا کې اوسېدو او خپل وحشیانه حملو په نتیجه کې د ایشیا په جنوب او مغربي علاقو کې به فساد او مصیبتونه به جوړول. ځینې تاریخدانانو د دوی د اوسېدو ځای د روس دارالحکومت ماسکو بیانوي
او ځینې وایي یاجوج ماجوج د چین او د تبت په علاقو اوسېده او پاتې دا خبره چې دا دیوال ذوالقرنین چرته جوړ شوی نو په دې کې هم اختلاف دی ځکه چې تر ننه داسې 5 دیوالونه معلوم شوي دي کم چې مختلف باجاګانو مختلف ټیمونو کې مختلف قومونو د حملو نه د حفاظت لپاره جوړ کړي وو. په دې کې ټول نه زیات مشهور دیوال چین دی د کمې اوږدوالي اندازه چې د 1200 میل نه تر 1500 میل پورې شوې ده او کم چې تر اوسه موجود دی. خدا یاد ساتئ دیوال چین د وسپنې او تانبې نه دی جوړ او نه په وړې کوهستاني درې کې دی. ځینې تاریخدانان وایي چې دا هغه دیوار ماراب دی کم چې په یمن کې دی. دا دیوال هم په کوهستاني درې کې جوړ شوی دی خدا د سیلاب منی کولو او بجمع کولو په مقصد جوړ شوی دی او دا هم د وسپنې او تانبې نه دی جوړ شوی. او د ځینو علماو او تاریخدانانو مطابق د کافکاس په ځمکه د حزر او د سیاه د سیندونو په منځ کې د غرونو یو سلسله ده کم چې د دیوال په شکل کې شمال او جنوب د یو بل نه جدا کوي او په کم کې چې د دیوال په طرز یو دره هم موجوده ده کومه چې مشهوره دره دریال ده. دلته وسم یو پخوانی د وسپنې جوړ دیوال ښکاري او په دې وجه د ډیرو خلکو دا وینا ده چې همدا دیوال ذوالقرنین دی. خو دیوال ذوالقرنین یو مضبوط دیوال جوړ شوی خو د الله تعالی د وعده مطابق به یو ورځ دا دیوال یاجوج ماجوج مات کی او راوبوړي. د دې وعده مطلب د قیامت راتل دي. ملګرو د صحیح بخاری د حدیث مطابق حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې دیوال کې د سورینه د فتنې مطلب اغسته دي او یو حدیث مطابق یاجوج ماجوج هر ورځ دا دیوال ماتي او بیا سبا د پاره پری دي خو یو ورځ به داسې راځي چې هغه به وایي چې ان شاء الله سبا به دا موږ ماتو او په دویمه ورځ به تیراوزي او په ځمکه کې به فتنه او فساد خوري یعنی انسانان خورونه بم نه پاتې کیږي. نو د الله تعالی د طرفه به حضرت عیسی علیه السلام ته حکم وشي چې هغه مسلمانان یو لري ځای کې جمع کړي ځکه چې د یاجوج ماجوج مقابله به د دوی د وس کار نه وي. حضرت عیسی علیه السلام او د دوی ملګري به داسې ځای کې وي چرته چې به د خوراک سخت کمی وي او د خلکو په وینا به حضرت عیسی علیه السلام یاجوج ماجوج باره کې سخت خیری وکي او الله تعالی به د دوی په سټونو او غوغونو کې چنجي پیدا کی او کم چې برستو اسپی جوړ شي او د دې د شلیدو سره به یاجوج ماجوج مړ کېده شروع شي ټول بمړ شي او د دوی لاشونو نوازمکه خالی نه وي او هر طرف ته به د دوی لاشونو سقابوي خور شي او بیا به حضرت عیسی علیه السلام دعا کوي او د خوانو د سټونو مرغۍ براشي او د دوی لاشونه بوچت کی او یو نامعلوم ځای کې به واچي او بیا به یو باران کیږي او ټول ازمکه به صفا شي او هر طرف ته بشینواله او خوشحالي وي. په صحیح مسلم کې نواز بن سوان نه روایت دی چې یاجوج ماجوج به د حضرت عیسی علیه السلام د نازلېدو نه پس د دوی په موجودګۍ کې کیږي. د دې سره د هغه تاریخدانانو رائے غلطه ثابت شي کم چې دا وایي چې د تاتاریانو په مسلمانانو حمله یا منګول ترک په کمه کې چې چنګیز خان هم وو یا روسی او چینی قومونه هم یاجوج ماجوج دي او دوی راوتی دي. مغربي قومونه هم دا وایي چې هم د دوی خلکو حکومت په پوره دنیا کې دي. خدا ټولې خبرې غلطې دي ځکه چې د یاجوج ماجوج د غلبې یعنی واکمانۍ نه سیاسي واکماني معنا نشي اخیسته کېدی خو د قتل او د فساد عارضي غلبه یعنی واکماني ده. لہذا دا ویل چې یاجوج ماجوج ظاهرېدو والدي دا د دروغو نه علاوه اسم نشي کېدی. ملګرو د یاجوج ماجوج باره کې تاسو سره دا موږ ته په کمنټ کې وایي او که ویډیو خوښ شوي نو لایک یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ او که زموږ چینل معلومات ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ. د الله په امان.